سراج الدین حقانی له چا سره کتلی دي؟ بلخوا له سعودي عربستان څخه د افغانانو لپاره دوه کوم ښه خبرونه دي. که په سعودي کې خپله اوسېږئ یا مو خپلوان پکې وي او یا پلان لرئ چې لاړ شئ نو دغه ویډیو حتما وګورئ. لومړی دا چې سعودي عربستان د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړتیا په موخه د 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. عربستان ویلي دي چې پر دې پیسو سربیره به دوی له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. سعودي عربستان دا مرستې د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړتیا په موخه کوي. د بشري مرستو بنسټ د اسلامي ټولنې د همکاریو له سازمان سره په ګډه فعالیت کوي. د ریاض د چارواکو په وینا چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، پوهنې او غذایي توکو په برخه کې مصرف شي. عربستان د افغانستان سره د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان داسې مهال کوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي توکو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بل دا چې په سعودي عربستان کې میشتو افغان کارګرو ته د پاسپورټونو د ویش دویم پړاو پیلېږي. په ریاض کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي ویلي دي چې افغان کارګرو ته د پاسپورټ د ویش لومړی پړاو په بشپړېدو دی او ډېر ژر به یې دوم پړاو هم پیل شي. د یادونې وړ ده چې په سعودي کې په زرګونو افغانان د پاکستاني پاسپورټونو په لرلو سره په خوارۍ غریبۍ بوخت دي چې په وروستیو کې ورته د افغاني پاسپورټونو د ورکړې په موخه د نقل معلوماتو په نوم پروګرام پیل شوی. د ریاض کې د افغانستان سفارت ویلي دي تر دا مهاله یې د زرګونو افغان کارکونکو د نقل معلومات پروسه بشپړه کړې ده. دا پروسه په 2014 کال کې سعودي عربستان ته د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني تر سفر وروسته پیل شوه. د وخت چارواکو ویلي و چې سعودي په یوه استثنایي پریکړه کې ورسره منلې چې افغان کارګران به د افغاني هویت په توګه ومني او په افغاني پاسپورټونو به کار، ویزې او اقامې ورکړي. بل دا چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د قطر د ملي امنیت له سلاکار محمد بن احمد المسند او ملپلاوي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې حقانی زیاته کړې ده قطر له افغانستان سره ژورې حیاتي اړیکې لري او په سختو حالاتو کې د افغانانو سره مرستې کړې دي. د قطر د ملي امنیت سلاکار محمد بن احمد المسند ویلي دي قطر له افغانستان سره عقیدوي تعلقات لري او په هر وخت کې به یادې اړیکې پیاوړې ساتي او د افغانستان لپاره ښه راتلونکی غواړي. له تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. د سوله افغان نورې ویډیوګانې مه هېروئ. تر بیا د خدای په امان.